په افغانستان کې وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د زیاتو ورښتونو له کبله قوي سیلابونه راوتلي چې له کبله یې د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو ترڅنګ زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او دغه راز ګڼ کورونه یې نړولي دي. دا سیلابونه تر ټولو ډیر په میدان وردګو، غزني، لوګر، پکتیا، پکتیکا، زابل، لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته د درانه ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم رسولي دي. دروازه به همین قدر فقط نمیخواست وقت داد سیل ما بگریزیم نمیخواست تا که ما از اینجا اونجا رسیدیم دروازه مایده شد از اینجا اونجا رسیدیم دیوار چپاش تا چرا بغل کنیم دا چیزی که اوس پر چپا دغه سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه ورسره نه دولت او نه هم نورو خیریه بنسټونو مرستې کړي دي او په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. دروازې په یو کور کې هم نسته، ټولې وړې دي، دروازې ورکې دي، صندوقان ورک دي، کالي ورک دي، څوک تر خاورو لاندې دي. در بدره ورځ دغسې حالات هغه سړی ویني دا شاریان ورته ولاړ ده ته یې پوست کوي چې شی نه کېږي نو ته خدای خبر دی څه به وشي. څو بجې وې فقط 3 بجې به وې زیانونه خدا ګوره دا زیان خدا ټول کور کالي مالي شی رخصي ټول یو دولت خو یو کومک سره وکړي خو ډېره به کس خو غریب خلک. د دوی په خبره چې په دې سیلابونو کې ډیری داسې کورنۍ شته چې یوازې خپل سرونه روغ ایستلي او نور د کور ټول وسایل یې له منځه تللي دي. دوی له حکومت، خیریه بنسټونو او نورو اړوندو ادارو څخه د لاسنیوي او مرستې غوښتنه کوي او زیاتوي چې ژر تر ژره دې ورسره مرستې وشي او د سرپناه لپاره دې ورته ځایونه ورکړل شي. بیګا داسې اوبه رالې چې بیخي ډېرې اوبه ولې په مټ کې موږ ځانونه ویاستو شیان هم تر اوبو لاندې شو نو اوس اوبه کمې شولې دغه شیان باسو هغه هم پوښته پوښته دي بس روان شیان هم ټول تر اوبو لاندې شو اوبو یې وړو رخچې اوبو یې وړې داسې وسایل اوبو یې وړو خو مګر سړي سر مشکل نشته. غوښتنه هم دغه غوښتنه ته ورسېده هغه د اوبو مخه ښه معلومه شي چې اوبو مخه پیدا شي او لاړې شي په خپله مخه باندې او دغه تاوانونه ډېر رسېدلي دي چې کومک راسره. تر دې دمه خو په غزني ولایت کې نه کومو داخلي او نه کومو نړیوالو موسساتو تر اوسه پورې څه نه دي کړي، نه تجارانو کوم برخورد ښودلی دی له دې خلکو سره. په عموم کې زما ټولو شتمنو ته، ټولو افغانانو ته او حتی ټولو موسساتو ته مې دا یو پیغام دی چې د نورو ولایتونو تر څنګ غزني هم ډېر زیات سیلابونه وځپئ، خلکو ته مالي او ځاني تاوان ورسوئ. هیله ده چې د دې بېچاره او غریب ولس لاسنیوی وکړي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې دوی خپل ټول امکانات په کار اچولي ترڅو د هغو کورنیو لپاره د مرستې ترڅنګ د سرپناه ځایونه هم برابر کړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. د دوی په خبره چې اوس مهال هم د هېواد په ګڼو برخو کې پراخ سیلابونه روان دي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. تېرو 40 ساعتونو کې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلي چې د هغه په نتیجه کې سیلابونه راغلي دي. دغه سیلابونه چې ډېر زور د ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وو خلکو ته مالی تلفات زیات اړولي دي. البته د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته. دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزني، پروان، پنجشیر ولایتونو کې هم راغلي دي. پیښو ته رسېدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول هغه خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسېدنه وکړي. تېره شپه چې کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو موږ د ملي دفاع وزارت د زرخکو څخه په استفادې 320 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پاتې وو هغوی وژغورل او امن سیمو ته انتقال کړل. د ویلو وړ ده چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو په پایله کې 102 کسان مړه، 250 کسان ټپیان او له 3000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي.